بل شیعگان ګوره مختلف ډالې دي، یوه ډاله نه ده، دای کې مختلفې ډالې دي. الملل والنحل او دغه تقریبا دی 12 عقیدې ذکر کړي دي. همدا شان دا الفرق هغه د یو بل کتاب دی د عقیدو په باره کې دی، الفرق بین الفروق او نام باندې دی غالبا علامه شاهر ثانی صاحب رحمه الله. نو هغه کوم د تقریبا 12 ډالې ذکر شوي دي. دا لنډه خلاصه به زه دا ته ویم، میګه علما دیوبند اثر الله سوادهم دی ډېر خوندور اصول بیان کړی د شیعه د تکفیر لپاره. ډېر کیسې د مبسسه ما ډېر شي نفسه کسې صرف زه دوه درې عقیدې ته خیم چې هغه په دې کې کسې چېرته هغه دوه درې عقیدې په دوی کې موجوده وي دا نو بیا دغه خلک تکفیر کړای شي، مطلب دی کفیر دی کنه می په معمولی شی باندې دی ته تکفیر کړل او دی ته کفیر ویل دا د علماء دیوبند منهج نه دی. یو عقیده ده چې دی د تحریف قرآن کیل دي. تحریف قرآن په دې باندې د علماء دیوبند زبردست وکیل مولانا محمد منظور نعمانی رحمه الله تعالی خوندوره استفتاء مرتب کړی و او به هغه جواب یې د هندوستان، پاکستان، بنگلاديش د ټوله لوی دارالفتاء څخه د هغه جواب طلب کړی و. ټوله همدغه فتوا ورکړه چې واقعا دوی د تحریف قرآن کیل دي او دغه خلک کفیر دي. ځکه مشیګون د تحریف قرآن کیل وی واقعا مطلب دا وی کنه د قرآن اصلي قرآن نه دی. اصلي قرآن هغه میګ د امام سره دی. امونږ امام چې کوم دی هغه په غر کې دی، سر من رأى غر دی، هلته پکې پټ دی، نو هغه سره دی اصلي قرآن. دویمه مهمه عقیده چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت کې تشکیک کو، شک کوي او دوی دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه راتلو بلکې نبوت اصل کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته راتلو، وحی په ده باندې راتله او معاذ الله ثم معاذ الله نقل کفر نه باشد، نغه وحی د جبرئیل نه خطا شوله، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوړله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت کې معمولی شک کړل کفر دی. دریمه مردار عقیده چې په حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې د زنا تهمت لګوي چې غینه معاذ الله بدکاری شوې ده. نو دا واضحتا د قرآن مجید آیاتونو نه انکار دی. په سورة النور کې 12 آیتونه، 2 رکوګانې دي مکملې، دغه په همغه وخت کې نازله شولې او د 2 رکو مکمله د دې په برات کې ده چې د برات الله تعالی پکې بیان کړی دی. نو چې څوک په دې باندې تهمت لګوي نو ګویا کې هغه د قرآن مجید نه منکر دی او د قرآن منکر کافر دی. دا درې ډېر اساسي عقیدې دي، اساسی هم دي او ډېر ظاهري هم دي، ډېر تفتیش ته ضرورت نه وي په دې کې. معمولی اشاره سره هم دا عقیده انسان ته معلومېدلی شي چې په دوی کې دا عقیده شته که نشته پکې. همدا شانته دوی امامت د نبوت نه اعلی ګڼي، امامت د نبوت نه اعلی ګڼي. مطلب دوی وایي چې امامان چې کوم دي زمونږ 12 امامان دي او د 12 امامان د نبوت نه په اعلی درجه باندې قایم دي، په اعلی درجه باندې فائز دي. نو اوس ګوره امامان چې څومره هم دي 12 یا هغه ټول د حضرت صلی الله علیه وسلم نه وروسته راغلي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته د نبوت نه اعلی درجه نشته. او که څوک د نبوت نه اعلی درجه اعتقاد لري چې بل شته نو انسان په کفر کې شک پاتې شوله. نو دا درې څلور عقیدې ډېر اساسي دي او د دوی د کفر دپاره کفي هم دي. باید دا عقیده اول پکې معلومه کړلی شي که دا عقیده په دوی کې وي چې دوی مطلب درې عقیدې شولې مهمه. زه بیا درته تکرار کوم. یو عقیده ده چې تحریف قرآن دا اصلي قرآن نه دی معاذ الله. دویم دا چې وحی خطا شوی ده، پیغمبر ته نه راتلله بلکې دا خو اصل کې حضرت علی ته راتلله خو ده ته ورخطا شوله معاذ الله. دریم حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې د زنا تهمت لګول او څلورم امامت د نبوت نه اعلی درجه باندې ګڼل. دا هغه مهمه او اساسي عقیدې دي دوی چې په هغې وجه باندې دوی تکفیر انسان کولی شي. دوی دا عقیده ولري، صرف دوی هم نه، هر انسان چې دا عقیده ولري په دې کې کومه عقیده ولري د درې څلورو کې نو هغې په کفر کې هېڅ شک نشوله پاتې، هغه کفر دی. نو بلا وجه هر چاته کفر ویل مناسب هم نه دي چې انسان هر وخت بس کفر کوي. البته که چېرته دغه درې څلور عقیدې په چا کې موجودې وي یا په شیګانو کې موجودې وي نو بیا یې تکفیر کولی شي. جزاکم الله خیرا.